شکایت مکوئ چې اوف 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 سخته ګرمي ده. الله رب العزت فرمایي د جهنم اور ډېر خطرناک دی چې د دنیا دا ټول اور راجمع کړي او 9 شپېته کره ډبل کړي شي له جهنم اور ته جوړیږي. پوکي مکوئ اوف اوف سخته ګرمي ده اوف اوف اوف. قرني شپ لیکلي ته اوس هغه څوک به طور مثال لایق چې سرخود په هغه ګرمه بټۍ کې کوله اچوي په هغه اور چې څپلۍ نه استعمالوي. مولانا صاحب اعلان دې لرګی ورکړی دغه چپړې له ته لاړ شه. موږ تاسو خلک څومره غریبه فقرا دي د بټ سرخود د بټۍ په دې خوا کې دا ګلالي ګلالي ماشومان او دا ګلالي ګلالي وړې ماشومان د خپل پلاټ سره لګېري د هغه خټو نه خښتې لپاره هغه ګوله جوړي. ته لاړ شه یو بل سپین ږیری د هغه څو چت له به طور مثال په سر باندې دا کښته او باجرې او ټاټکي دا جیږي او باطل الله عز وجل یخ کولر پکي جماعت ملګري او د دې غم اوس مونږ وړو شي الله اوس به کله رخصت کېږي چې د قرآن درس پاتې شو حدیث واچو ښه چې لاړې څه به وکړي پیدا به شي. شکر ګوره به دې وباسئ. شکایت مه کوئ چې اوف 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 سخته ګرمي ده. الله رب العزت فرمایي د جهنم اور ډېر خطرناک دی چې د دنیا دا ټول اور راجمع کړي او 9 شپېته کره ډبل کړي شي له جهنم اور ته جوړیږي. دا ګرمي باندې شکر وباسئ. ډوډۍ پخه راځي کټیر حلاله یخې اوبه یاره سخته ګرمي ده او سخته ګرمي ده.